د پخوا زمانې کیسه ده چې په یو کلي کې یوه ښځه اوسېده چې د هغې نوم شبانه و. شبانه ډېره زیاته ښه ښځه وه، خو هغه د خپل غټوالي د وجې نه خلکو ورپسې خندله. الۍ راشئ ورو، شبانه روانه ده، دومره غټه دی، دومره غټه ده. شبانې چې به د خلکو خندا واورېده نو د ځان سره به خفه شوه او په ژړا به شوه، ځکه دا شبانه دومره غټه وه چې د چا کره به لاړه او په کټ کې به کېناسته نو اکثر به پې کټ هم مات شو. چې د چا کره به لاړه نو سړو به خپلو ښځو ته وي زوړ کټ راواخلئ، شبانه راغلې ده، هسې نه چې مات یې کړي. شبانه چې غټه شوې وه د دې وجه دا وه چې شبانې به ډېر زیات خوراک کولو. سهار به یې د چي سره 6 انډې خوړې، 6 پراټې خوړې او 8 پیاله چای به یې څښو. بیا به یې د ماسپښینې 10 ډوډۍ خوړې او د 10 ډوډو سره به یې 4 پلیټه سالن خوړو. په مازدیګر کې به شبانې 4 برګره خوړه او 3 پیزې به یې خوړې او د ماسخوتنې به یې ډک خانک چاولې خوړې. تیره په دې خوراک باندې بیکار نه کېدو، بلکې ځان له به د دوکان نه پاپړې، امچوریانې، جاولپۍ او نور پالتو سامان راوړو چې د هغې د وجې نه شبانه سمه زیاته غټه شوې وه. د شبانې مور او پلار هم شبانې ته خپه وو چې دا څومره خوراک کوي. ای ښځې، که دا داسې خوراک کوي مونږ خو به ډېر زر غریبانان شو، ځکه دا خو د 10 کسانو خوراک کوي. خیر دې سړیه، ایبه لورم ده، ګزاره به مونږ وکړو، خو چې دا مړی. نو پلار به یې چپ شو او څه به یې نه ویله. خو په شبانې کې یو ښه صفت هم و. شبانه ډېره زیاته قابله وه، سبق یې ویلی و او ډېره زیاته تکړه وه. شبانې دا سوچ وکړو چې خلک خو ما په دې کلي کې تندې، خو ځان له چېرته نوکري ګورمه نو بیا به د دې کلي خلکو نه وزګاره شمه. نو شبانې مور او پلار ته ووي چې زه ځان له نوکري ګورمه، او وی ورته هم ووي زه به چېر ډېره ښه ده، ځان له نوکري وګوره ښه. نو شبانه د کور نه ووتل چې د ځان لپاره نوکري وګوري، خو د بده قسمته چې چېرته به هم ورتله نو خلکو پسې خندله چې دومره غټه نجلۍ او نوکري کول. دې دپاره به مونږ کرسۍ په کوم ځای کې ګورو. ځینو کسانو به پکې دا وي دا خو به زمونږ خوراک هم کوي، بیا به مونږ څه خورو، نوکري نه شو درکولی. بانه به خپه راووتله او ګرځېده، خو خپل همت یې نه بایللو. په اخره کې شبانه یو سکول ته لاړه چې د هغې میډم ډېره زیاته ښه ښځه وه. شبانې له یې نوکري ورکړه او شبانه استاذه شوه او د سکول میډم ورته وویي شبانې سبا راځه ښه او ریګولر راځه چې قضا یې پکې ونهګي. شبانې ورته وویل چې ټیک ده، زه به روزانه راځمه. بالا باندې شبانې ځان تیار کو او د مور او پلار نه اجازت وغوښتو د سکول په طرف روانه شوه. چې سکول ته راله او کلاس ته ورننوتل نو وړو پسې وخندله. شبانه خفه شوه خو ځان یې ناغرض وکړو. بیا چې شبانه په کرسۍ باندې کېناسته نو کرسۍ هم ماته شوه. نو د کلاس وړو چغې کړې او پلاپا او خندا یې شروع کړه. خو شبانې ځان ناغرضه کړی و ځکه دې ته اول ځل نوکري میلاو شوې وه. شبانه به په کرسۍ باندې نه کېناسته د یرې نه، په کلاس کې به ګرځېده او وړو ته به یې سبق وي. شبانه به کور ته لاړه او په کور کې به د ځان سره پټ پټ ژړله. یو سهار شبانه سکول ته راله او چې کله کلاس ته راننوتل نو په بورډ ورله چا ورټ تصویر ایستلی و. شبانې د خپل سټوډنټانو نه تپوس وکړو چې دا چا ایستلی دی، خو چا حل نه وي. بس شبانې جالن راواغستو او خپل تصویر یې وران کړو. وړو ته یې وویل چې داسې مه کوئ، الله هر څه کولی شي، هسې نه سبا له تاسو داسې ورټ شئ. د سکول چوټي وشوه او شبانه کور ته روانه وه. په لاره کې 3 واړه ولاړو چې غټ غټ واړه وو. شبانه یې ولیدله او ویې خندله پسې. شبانې پې ځان ناغرضه کړو او کور ته لاړه. سبا له باندې بیا هغه واړه ولاړو او شبانې پسې ټوکې او خنداګانې کولې. شبانې پې بیا هم ځان ناغرضه کړو او ایسته کور ته لاړه. په 3مه ورځ ګوري بیا هغه واړه ولاړ دي او په شبانې پسې خنداګانې کوي. یو پکې ووي دا خو سم ټرک دی، بل پکې ووي دا خو سمه د بوسو بوساړه ده، 3م پکې ووي دا خو سم غر دی.
شبانې نه دا برداشت نشو او غوسه شوه، راله او په دغې کسانو باندې له پاسه کېناسته او سمې ووهله. نو هغه کسان توبهګار شو او د کور په طرف روان شو، منډه یې کړله. شبانه کور ته راله او ډېره زیاته خوشحاله وه. یوه ورځ میډم ووی چې سبا به په سکول کې پروګرامي او ټول میسیانې او ټول والا نوې نوې جامې واغوندئ. نو شبانې پکې هم سوچ وکړو چې زه به هم دا ځل ځان له ښکلې ساړي اخلمه او مزیدار دنګو پوندو والا سینډل به اخلمه. چوټي وشوه او شبانه لاړه بازار ته. هلته یې ځان له نوې ساړي واغسته او دنګو پوندو والا سینډل یې واغسته. چې سبا سکول ته راله نو پروګرام شروع و. وړو پکې خاکې هم وکړې، چا پکې تفریحونه وکړل او بیا انعامات تقسیم شو. په اخره کې میډم ووی چې یوه میس دې راځي او په سټیج باندې د خپلې جامې او خپل ځان شو کوي. نو ټولې میسیانې رالې او ښکلې ښکلې جامې اغوستې وي او په سټیج باندې کرتب شو کو. په دې کې شبانې نمبر رالې. شبانه هم سټیج ته راله، خو چې څنګه یې یو څو قدم واغسته نو راولوېده او سټیج په ړقېدو شو. ټول واړه په خندا شو، وی شبانه راولوېده. خو میډم زر زر راله، ټول واړه هم چپ کړل او شبانه یې راچوته کړله. پروګرام ختم شو او شبانه لاړه کور ته. په سبا باندې شبانه راله نو په کلاس کې په بورډ باندې د رالوېدو تصویر د شبانې وړو ایستلی و. بیا شبانه غوسه شوه او ویل دا چا ایستلی دی؟ خو وړو حل نه وی. شبانه په میډم پسې لاړه او میډم ته یې پوره کیسه وکړه. میډم راله، وړو ته پار شوه او ورته یې ویل چې د دې نه بعد څوک په بورډ باندې د شبانې تصویر ونه باسي. او میډم جالن راواغستو او هغه تصویر وران کو. که چا هم د دې نه بعد دا تصویر ویستلو نو هغه به زه د سکول نه وباسم. واله ویرېده او د ځان سره یې سوچ وکړو چې دې نه بعد به موږ د شبانې تصویر په بورډ باندې نه وباسو او نه به خنداګانې کوو. شبانه کور ته راله او د ځان سره یې سوچ وکړو چې دا خلک ما پسې خاندي، نو ولې نه زه خپل خوراک کم او ورزش شروع کم چې د نورو خلکو په شانتي وچه شمه. د سکول یو میاشت چوټیانې وشوې. شبانې د ځان سره دا وتړله چې زه به خوراک هم کم کومه او د دې سره سره زه به ورزش کومه، منډې به وهم، نو زه به کمه شمه. اولې ورځې نه شبانې خپل خوراک کم کو، ډېره زیاته به وږې وه، سخته به یې په ځان تېروله، روټۍ ته به یې زړه کېدو، خو شبانې به خوراک کم کولو. د دې سره سره شبانه به سهار ووتله او ډېرې زیاتې منډې به وهلې، خوله به تتله چې ځان کم کي. اوله څو ورځو کې به شبانه ډېره زیاته ستړې کېده، مور او پلار به یې پې هم خفه کېده، خو شبانې د ځان سره تړلې وه چې زه به ځان د نورو خلکو په شانتي کمومه. مور او پلار به ورته اکثر وهم وي بچیه داسه کې، ځان به خراب کې، ځان به وچ نه کې او ناجوړه به شي. خو شبانې وي چې نه، زه به ځان کمومه. چې کله میاشت تېره شوه او شبانې ځان ته په شیشه کې وکتل نو هغه ډېره زیاته وچه شوې وه. نو شبانه ډېره زیاته خوشحاله شوه او سوچ یې وکړو چې اوس به راپسې څوک نه خاندي، ځکه زه اوس غټه نه ښکارمه، ورکوټې شوې یمه. په سباله باندې شبانه سکول ته لاړه او چې کله کلاس ته ورننوتل نو واړه ټول حیران شو، ځکه شبانه ډېره زیاته وچه شوې وه. تپوس یې ترې وکړو ته نوې مس یې که نه هغه شبانه یې؟ نو شبانې ورته ووی نه، زه نوې مس نه یمه بلکې هغه شبانه یمه، خو ما ځان وچ کړی دی. ټول واړه او میسیانې حیران شو چې شبانې خو ډېر زیات محنت کړی دی. نو بچو په چا پسې خاندئ مه او په محنت باندې هر شیز کیږي. که ستاسو ویډیو ښه شوي نو لایک یې کړئ او دا سره بټن تاسو ته ښکاري په دغې باندې کلیک کړئ چې دا چینل ورسره سبسکرایب شي.